عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ روایت دے دا ډېر ناشنا حدیث تے زمانونو خاص کر بدی اوږدو شپو کې ډېر زیات پکار راځي د الله نبی فرمای اذا من تعار من الليل کم سړی چې د شپې سترګې کولاو شي یو سړی دی او دی په مسنون طریقه باندې اوده شوی دی او داسه کې اسکار یې ویلي دي او بیا د شپې د سترګې کولاو شوې ایښ شه بیدار شه فقال او دا کلمې ویله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. دا کلمه د شپې چې سترګې وغړې دي او داسې دي ویل چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. نو د الله نبی فرمایي ثم قال اللهم اغفر لي په کټ کې په ډډه باندې واوړېد اوده دی صرف سترګې وغړې دي په ډډه واوړېد او دا کلمې وویله او بیا داسې ویل چې اللهم اغفر لي یا الله ما وبخي یا الله ما ته بخښنه وکړي او د الله نبی فرمایي استجیب له الله به د دعا قبلوي. دا کلمه چې دې وویله که نه د شپې او سترګې دې وغړې دي نو الله به دې بخي زمانونو او بیا ورپسې د الله نبی فرمایي فان توزع وصلى که په دغه ټیم کې دا دعا یې ویله بیا راپاڅېد او داسې یې وکړو مونځ یې وکړو نو قبلت صلاته د دې سړي مونځ به الله قبلوي د دې سړي مونځ به الله رب العالمین قبلوي. دا څومره لوی غټه خبره ده چې د شپې موږ څو بېرې راویښېږو دوه درې بېرې خلک اودسماتو ته راوپاسي په دې اوږدو شپو کې هلکه چې راپاسې خو دا دعا مو څه ووایه که نه او بیا دعا وکړئ الله ما وبخې بله دعا وکړه د صحت دعا وکړه د مالدارۍ دعا وکړه د بچو دعا وکړه د آخرت دعاګانې وکړه الله رب العالمین به دې دعاګانې قبولي. دا دې کلمې کې الله رب العالمین دا زور ایښی دی. رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دا ژبه دا د رب العالمین په اذکارو باندې راواړئ چې زمونږ دا ژبې په ذکرونو باندې را عادت شي زمانونو موږ دا ژبه ډېره زیاته غلطه استعمالوو د دې د وجې نه زمونږ او ستاسو په دې بدن کې د اعمالو قوت هم نشته دی د هغې غټه وجه دا ده چې موږ ژبه غلطه استعمالیږي ژبه چېرې چا ټیک شوه د ټول بدن به ټیک کېږي زمانونو دا د صحیح حدیث کې راغلی دي.